شروع کوم د پاک الله پلوي او پاک نوم نبوت په محمد باندې تمام دی نبوت په محمد باندې تمام دی نشتا پس د محمد انبیا زما ډیرو سپیزلو غختلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خويندو خصوصا په بهر ملکونو کې میشتو افغانانو مسافرو ملګرو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملو ملګرو ځینې خلک دا رنګي وي چې د هغه د ژوند اړخونه کافي ډیر وي هغه د هشت پهلو انسان په توګه باندې خلک پیژني او هغه سره چې څوک خبرې کوي نو د کار خبرې هم کوي او کتابونه خبرې هم کوي ماته ورس چاو ویلې مونږ ملګری ناسو چې پرویز شاهین صاحب خبرې ډېرې کوي نو ما ورته چې خبرې ډېرې کوي خو خبرې د کار خبرې ډېرې کوي د تاریخ خبرې کوي د تهذیب خبرې کوي د تیرو زمانو خبرې کوي د کتابونو خبرې کوي د کلمونو خبرې کوي نو ځینې خلک دا رنګ وي چې هغه خبرې ډېرې په دې وجه کوي چې هغې سره دومره علم وي چې هغې خپل علم په لساتو منټو پروګرام یا خپرونه یا سیمینار کې نشي راټولولی زه چې نن د کم نوموړي ملګري سره مرکه کوم هغه هم یو داسې انسان دی چې که زه د سره خبرې کوم نو کیدای شي چې 2 3 4 5 غنټې ورسره خبرې وکم خو هغه پوهه په خپرونه کې راځي نه کړم دا د تاریخي نوخار د تاریخي کلی بدرخو یعنی د بدرشو اوسیدونکی دی اعلی تعلیم یافته مشر دی او دنیا یې لیدلې ده د چې څومره د عبور زمونږ په آرټ او زمونږ په میوزک دی شاید چې د ډیرو کمو خلکو وي د تعلق هم د داسې خاندان سره دی چې هغه اهل قلم خاندان هم دی او اهل فلم خاندان هم دی د پښتو فلم لا هم د هغوی ډیر لوی خدمات دي دنیا یې لیدلې ده ډیرو ملکونو ته ګرځېدلی دی بهر ملکونو کې ژوند کړی دی د هغه ملکونو او د افغانستان او پاکستان مقایسه به هم کوو د خدماتو په هکله به هم خبرې کوو پروفیسر عابد خټک صاحب د لوی خوشحال بابا د خاندان د لوی هجری او شیدا د خاندان چشم و چراغ دی د سمندر خان سمندر او د عبدالله استاد او د فلم ساز نوموړي فلم ساز آصف خان د خاورې او د کلی بدرشو پروفیسر عابد خټک صاحب سره خبرې کوو داغه د ژوند کتاب را پړو دا کتاب ما سره تاسو په مینا ولولئ خټک صاحب د پښتونخوا غږ خپرونه کې درته په خیر راغلی ویم ستړی مشي ډیره مننه څنګه ژوند څنګه دی او ډیرو ملکونو کې ګرځېدی هغه ملکونو کې د هم ځان نتی کړی او هغه ماحول سره اوس د کلیوال ماحول او د پول او د پټي دا څنګه چل دی جی چې زه آوازونه ورازي که ډېره مو ګرځي دنیا کې که نه خو خپل وطن دی خپله خاوره د کې د موږ مشران دي موږ کشران دي دوی ته به ایجوکیشن ورکوو دا د ما خوب دی چې زه ینګز ته خپل افغان ته خپل پښتون ته دوی ته زه ایجوکیشن ورکم دا خوب د ما استاد علامه اقبالو چې نادر شاه ته چې کوم دی په 1932 کې د استاد 1932 زه نه پیژنم پښتو کې راته وایي دا 1 9 3 2 ما نن پښتو یې راغله زه خو د اردو پروفیسر یم خو بهرحال افغانستان زه چې انټروډیوس شوم نو ما چې کله اقبال سټډي کو نو ما میراب ګل افغان افکار دغه سټډي کړ ما جمال الدین افغاني صاحب دغه کو نو ما وکتل چې دا خو مونږ اقبال یو خو دا مونږ مشر خو جمال الدین افغاني دی پین اسلامیست اوکې
میراګل افغان دی او یو نظم او خوشحال بابا وصیت ما پڑھاو کو هغه تاسو به شعر مجھے اڑا کرنا لائے جہاں باد کو مغل شاہ سواروں کے گرد سمن محبت مجھے ان جوانوں سے ہیں ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن کہوں تو سے اے ہم نشین دل کی بات ہے وہ مت فن خوشحال خان کو پسند نو دا د خوشحال بابا دی دا اقبال 100 نظمونه انګلند کې سټډي کړ هغه دا څوک دی نو هغه اقبال خوشحال بنی چې دا خوشحال را پاس وي د چې کوم کټ کوي دغه او دا ریفاین کوي نو رحمان بابا شو سمندر رالو پکې سمندر خان سمندر هغه ټول کہانی د خوشحال خان پټ کوي چې پہل ایجوکیشن دی او سمندر بابا هغه شخصیت دی چې هغه 500 ډرامې لیکلي دي په ریډیو فرست ډایرکټر او د عروضو پہله کتاب په پښتو تاریخ کې درون پښتون خو شي د علم سوکا او د والی سوات مرګرو یارو او بهرال بابا ډیرلو سمندر خان سمندر یو کس یو کتاب هم لیکلی بل چا پې نه دی هغه تاسو لیکلی نو ځکه خو خدای پاک دلته راوستم زه خو سمندر فکری مسئله ما ټیک شو او زه خوشحال بابا خو ټول بابا خان خو سمندر کم ملکونو ته تلې او ژوند کړي ما جی زه خو بیسیکلی ایجوکیشن سیستم پاکستان کې خو بهرحال زه اتفاقا چې کوم نه ما یو سیسټر لا د ډاکټر د سرجن په نیوزیلند کې فیملی سره لاړم ما خزه مونږ لاړو داسې 15-20 ورځې ملته تیرې کې به زه تنګ شوم موږ سټډي موږ د خزه ملکو بیمارو برمنګم کې امجد خان هغه هم افغاني دی پوه شي او بس لاړم برمنګم کې بیا غي پارک وندو الته کې زه پارک کرکټ مې ګرځي کولو ما خو سه واک کولو نو ما یو بلډینګ وکړو د ملکه وکټوريا غو بیل ما ورته امجد داسې دی دا دلته علي ونی دی په میوزیک ټکای مې دا خو ما فیل چې ما ته دلته مونږ نه پریږدو سوګه مې تر ازګه نه ته دا میوزیکالوجیست نو چلړو هغه ته وای هغه نه پرې خو هغه ته د میوزیکالوجیست هو او ډایرکټر ته دنه فون کو اپ خپل رالو ایو مې میوزیکالوجیست ما یا ام پروفیسر ان ایجوکیشن اکچولی ام میوزیکالوجی ام ا سنگر او کم هم ضرورت قتل ما دا ګریټ خلک دي دا ایجوکیشن خو خي نو لاړو دنه دا شیشه لګیدلی و او میوزیک یا کیبورډ پروتو نو لګیا دی پینټینګ کوي سو ګټار وای نو مې کین آی ډو میوزیک او یا شو مې فریکوینسي سلو کوي ډیر سافت کوي نو ما د چاهت فلم هغه ټایم کې خو اردو هغه ما ته دا एकदम رایا شو او زه دون سناوم ښه مور سجنا دا ټول کلم په ټون 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 सावन आए हो چې دا مو وي او دا وای ته لګوي सावन जाए तुझको पुकारे मीत हमारे कल भी तुझे अन देखे चाहा आज भी तेरा नाम न जानूं रे हो Better mat offer rako. I know I'm educationist. I'm going back to my homeland. I'm vice principal over there. Ma pade ke we dar to research ma wagisto. Learning taso ma tarako. No zo dal da protem pinzo kar rase. Ma music ma inshallah Germany na ki PhD. Net Sheikh Bal and da Beethoven me musikaro. Lund musikaro German. Is a symphony amazing day. نو ما هغه کې بیلالم اقبال او قرآن موسیقي باندې ما کتاب لیکل دوا لا پبلش نه دي کالم یو لیکل خو هغه کالمز کې ما هم دغه لیکل اقبال راغون کوي او پښتو دا سمندر راغون کوي کلچر پښتون کلچر ډیولپ کوي پوښ عباسین صاحب سره ما د سیمینار هم کړی دی او په خیال محمد صاحب باندې عدالت الله صاحب د بیسیکلی پښتو ما استاد دی پروفیسور صاحب د ډیر تاریخي علاقې نوخار اوسیدونکي نوخار او کوړې او جانګړې د پښتنو اتلانو خوره ده لګ راته په نوخار او په بدرشو سوایا بدرشو تاسو به اوریدلی سید رسول الله صاحب موږ مالتی دی
پښتو اکیډمي ډایرکټر او د مامونه او میخانه او خودکشي ناولونه مفرور ناولونه او د علامه اقبال باندې انګلیش کې مضامین لیکلي غي او ډېر لوی سړی و ډیپلوماټ و هی واز ډیپلوماټ بیا چې کوم دی دغه دی خاکسار تحریک می اکبر شاه صاحب او بل آزاده پتالاش کې جی بالکل او بل دی آصف خان فلم سٹار آصف خان در خیبر نو خیبر نه پسونو نه در خیبر هغه سٹارټ فلم خیال محمد هغه کې کوم نه بیک کې میوزیک کوي مونږ د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی او بل بدرخو کې ډېر خلک دي ایجوکیشن کې ډېر خلک دي سمندر د بدرشو یا نو سمندر نه اخو بابا دی فخر الشعراء دی او 1948 49 کې غالبا هغه ته صدرتی پریزیدنشل ایوارډ ملاو دی او عروض باندې کتاب لیکل دی پهلا پښتو هیستوري کې نو بدا زه تاسو زړه خوش قسمت یم چې تاسو سره ما ملاقات وشو ځکه چې زه خو هر چاته ریکوست کوم چې ما خو کار کړی ما په ټلویزیون بابا باندې کار کړی دی په اردو کې مې انټروډیوس کو مې پښتانه بس کوي نور څوک نور شخصیات په زم پکې سبا درته په زم پکې ته پکې پوه ځه ولې زم پکې نه ما بالکل فیوچر ما د بابا فیوچر ما دا د ما فیوچر دی او دای به موږ دا کوي چې ځان ته نه کیدو دا نوخار ډېر لوی خلک زیږولي دي نوخار د پښتو نوخار باندې که زه خبرې کوم ما په ډېرې خبرې خپل یو کتاب کې د ادبي جرګو تاریخ کې هم کړی دي خو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د عبدالله استاذ وطن دی د باباینات عبدالله استاذ پیدا که عبدالله وی په قدیمه زمانه کې شاهانو به د نوم د پاره ځان سره ساتل استاد کلام دی ما سره ښه دا به ته وی ما تیار کړ بیا نه یو منټ دیر ته دا چې تغیر نه شي ښه دا وګوره ما سنبال کړ پسې کې مې خېره دا زه کور اتفاقا دا سټډي کوم ځان سره نو اتفاقا تاسو انټرویو ارینج کا نو بابا چې کوم دی عبدالله استاد د پور نوخار امیر غلام صادق پتنګ استاد ګوره زه درته خیم سید اکبر صابر د محرور فلم ډیر لوی سړیو او نواز خټک او لیاقت میجر عبدالخالق خلیق لیاقت میجر نو نوخار ډیر زرخیزه دی وای د عبدالله استاد پته نه دا ماته زه به سپترس کې به ته وایم کوشش وکم که تاسو اجازه دی بچو که غلطی کې ګوره دا لایو دی ماته اوس پته نشته دا اخري او شعر دی دغه دی اجازه ده اجازه دا چې اوس کوم راګ کې د پته نه خو دا جوړم وایم رنگ پرنگ غزل یما وایم رنگ پرنگ غزل یما عبدالله ز فقیر رویم د پښتو ژبې نمشتا هرگز نظیر عبدالله زیما قادم د هاشمی خیر الابرار خاتم النبیین گرزمنا کلا رضان یما په قسمت خوا وایم رنگ پرنگ غزل یما ډیر په میوزیک تا ډیر کار کړی دی غالبا پی ایچ ډي که ام فل روانه د پی ایچ ډي او دا د جرمني نه کې لکه ستا د دې مرکې زما بنیادی مقصد هم دا چې زه دارنګ یو کس سره مرکه وکړم چې هغه په میوزیک کې کار کړی بیا ستا غوندې چې هغه جرمني نه کې او پی ایچ ډي کې د پښتو میوزیک او د پښتو میوزیک ډایرکټران او د یورپ او یا د بهر نړیوال میوزیک او د هغې میوزیک ډایرکټران ته په کم نظر ګورې ښه د لنډې د پوهیو ما فرض کا رفیق شنواری صاحب دی فرض کا ایس سنی دی
لکه ډېر پښتو میوزیک چې کوم دی شیرګبند دی رادت حسین صاحب دی مسافر او خدای پاک دې وبخي هارمونیم ریډیو کې هغه ما کتلیو نو لنډ دا چې ما دا میوزیک اورېدلی دی ما خیال محمد او ګلنار بیګم مې اورېدی ټول نشته ګلنار بیګم پیرل نن مې چې راشي ښکلی اشنا زبا کوما نازو ادا ګورې به په مینا مینا فرق دا شو وره نادان ما پېښ کې چې مینځ صبر او ما یادت الله سي وړه شان دي دنیا زما وړکه محبت زما ډنګ ډنګ نو دا میوزیک غیب شو نو به ما ریسرچ را واغښتو ما روبن ګوش میوزیک استاد نوشاد اعظم دغه ریسرچ کې لاړو ما ګلزار ما نه هیر شو پښتو میوزیک نه جمال شماته دې تازه ما چې دې باندې ریسرچ کوم دا خو ډیر دغه دی ما تخپل نه را یاد شوی موږ د میوزیک کولو چې لالو 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 نو دا ما را واغښتو چې رامشت لړم بیتهوون ته جرمن میوزیک اورکسټرا کازمیک دغه دی او بیا فیثاګورس دی هی از د اوکټیوز جوړ کړل 7 سور هغه جوړ کړل پوه شئ نو بیا رالم تانسین ته بیا رالم محمد رفیع باندې ودرېدم محمد رفیع بیا سکای دی هغه ټول سمپل کو میوزیک هغه ویرایټي 1000 وایسز هغه په ډله کې دیټ وایز هغه چې دا کائناتي आवाज دی هر موسیقار دا غنه دی دا پتی سوق دی محمد رفیع نو زه هغه دغه مشاګرد یم روحاني ٹھیک شو 1973 نمبر معشوم ایک ڈال پہ طوطا بولے زمور سکول ته روان شوم واغه رفیع شوم نو ماته نو دا نو پښتو میوزیک هغه پښتو غانې ویلي محمد رفیع صاحب پنجابی ویلي دي د عبد الله استاد کلام پښتو د شمشاد بیگم ویلي دا 2004 نا آرکایو زموږ سره ریکارډ دی 2074 پښتو میوزیک پورې نو خار کوم استادان دي پته معنی نمونه میر دي آرکایو هغه ډیسک نه دی ډیسک امو سمو نو هغه کې زنه نو هغه نه ما ایکسټراکټ کو میوزیک نه پښتو سه دغه کو سمپل کو چې پښتو میوزیک ژبه سخت را تاسو ژبه اسانه کوي پښتو ژبه باندې خبره وکړي اردو 300 کال ژبه ده چته لاړه پښتو خو ډیر زبردست ژبه خو هغه سخت پاتې شو نو کانی شو نو کانی بوړک مرانج به پور نه کم سو پور چې ستاد خلی مقدد نو نه کم څه شدا میوزیک را پاسې پښتنو اباسینو سرزې ته ما دای چې جیت تاسو په پښتو د سمندر روچت کوي نو میوزیک به تاسان شي زه هغه مسیم فکری ادمه د پلار مرګرو درون پښتون یم درون روز باندې پهله کتاب لګره هغه طرف کې وای چې هغه ویلې درون بر دې چې په علم سوکو باندې د سواد کړه د باغ باندې خيږي کنه زموږ د بابا هغه زو کې سکول چې مې دا چې دغه دې چې په غر باندې خطو کنه نو درون پښتون یم درون پښتون بیٹ 1 2 3 4 1 2 3 4 دا د انګلیش دغه بیٹ ته 1 2 8 نشته 1 2 3 4 1 2 3 4 په اردو انډیا کې دا دی 1 2 3 4 5 6 7 8 ها درون پښتون یم درون پښتون چې خاطر سوکه دا نو بیا برا کوزیدو درون پښتون یم 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 درون پښتون درون پښتون واه افغانستان میوزیک وختي موتا د دې کیمرې نه خو پن استاد ناشناس خبره وکړه د اغې د هنرمندانو د اغې د موسیقارانو په حق لا سو دا کنفرم یم ناشناس استاد جی باندې کنفرم یم چې هی از د ماډرن تانسن هی از ا بیتهوون I don't know خو د سترګې ډېر پړک پړک وي د میوزیک سترګې he was a diplomat he was a PhD or scholar in music from Russia for anywhere but I can't find any equivalent to Dr. Nashanas. Salam to him. Salam, we salute him. Da sababa da guzar pachaman bya. Aga आवाज नहीं समझ रही इससे. पचमन के रंगा रंग गुलो नवा का. खुशाल रापास होलो. زه خوشحال کمزور نه یم چې بډار کم ایکسپریشن زه خوشحال کمزور نه یم چې بډار کم پشکاره نارې وم چې خولای راکه پشکاره نارې وم چې خولای نو خیال محمد را پخکاره نارې وم چې خولای راکه هدایت الله داوي پخکاره نارې وم چې خولای راکه frequency دغه هاي وا ناشناس
صاحب خدای دې وبخي. فلم انډسټري ته تللی، فلم انډسټري کې ولې ونه چلی دی؟ نه چې زه فلم انډسټري ته لاړم د آصف خان صاحب زه بوتلو امجد بوبي سره مې پاکستان نمبر موسیقارو ما محمد رفیع موږ د اخلاقي مده ما فیورټ دی ما आवाज واورو یې تراشه دلارم سټوډنټ سره هغه ټور ما د بیرل لنډه دا و چې امجد بوبي ماته تاسو سناو کا ما دا سناو کو مې را ما خو زه خو دې ته نیم راغله خو آصف خان زمې ته واوره هغه ته یې دا واوره ما دا غانا و چې देखो ये कौन आ गया बन के नशा छा गया खोए नजारों सोए नजारों उनके ख्यालों में खोए नजारों देखो ये कौन आ गया है रूठे हुए को मनाओ ला 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 मेरा सनम आ गया. ها نو بیا ولې ونه چلی؟ نو هغه زه یو ایجوکیشنسټ وم ما فلم انډسټري ایجوکیشن نشو چلولی ما په سټوډنټس کو میوزیک پیدا کوم ګلکار د بختیار خټک د مسور نه ټیکړي دي ما نه دی کړي خدای ټیکړي دي خو ما د الله سب سین غاړه نه شول د بازار د خیال پر رخسارونو یو ولک ته غانا आवाज راځي ما ته استاد جی مې د आवाज دلته سر غلطيږي وي ورشي شي چلاړه ما بختیار خټک نه څه کېستا مې وړو کېلو کو هغه باجا کول ما ته را دي خوګه ما ګوره ښه د خیال پر رخسارونو داسې آیا د خیال پر رخسارونو د چا زلفې زنګېدې نه هغه بیټ تیز لګیا مې ته پیار سره خیال دی اعظم صاحب د خیال پر رخسارونو د چا زلفې خورېدې فکرونه خوځېدل او سوداګانې خورېدې بیا دې ونه کړل؟ نه ټي وي باندې کړی دي ما 2007 کې ټي وي لاړ د پروګرام او بیا وی ټي خبر باندې کړی میوزیک شینو صاحب سره او ټول کړي او ته پروګرام کړي شوز مې کړي د تلار صاحب د نشترال کې ما شو کړی بیگ خو ایجوکیشن باندې کمپرمایز نه کوم. قدرمنو عزتمنو دا پروفیسور عابد خټک صاحب دی او د یور وایس ټي وي لندن خبرونه د پښتونخوا غږ د زستاسو کوربس تاسو باچاجي صابر شاه صابر کو یور وایس ټي وي لندن تاسو تر اوسه نوې سبسکرایب کړئ نو دا خواست درته کوم چې په لندن کې د پښتانه ناس تاسو د جبي د ژوند او خایست او بقا خدمت کوي دا ټي وي خامخا سبسکرایب کړئ او زما خبرونه د پښتونخوا غږ لایک کړئ. خټک صاحب لږ درنه د کور په حقله د خاندان په حقله تپوس کوم. والد صاحب د سنوم جو والد صاحب اکبر علی شاه آرمی کې وفات شو 90 ایئرز اولډ کې او 90 سال کاله کنه د کم سل کاله وفات شو دا اوس 16 اگست باندې او یو مې زوی دی ادم خټک دی او خزم د مسرت روبینا هغه بیریا ټاون کې هغه د بزنس کې پراپرټي مسرت روبین نه علاوه د بل خزم شته کنه دا یو نه خو خمه دا ها سنگر دا بل د خوخه ډیر خو وایس نور جان ونه وایس نو اوس ګورو کنه که خزه اجازه راکو به وسرو کوم ها نو که خځې اجازه درنه کو بیا نو خزه به پریدم نه 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 پریدم نه ګوره خټک صاحب زه باسي نه جاړم راه ګوره زه نه زما خپل دا خیال دی چې خزه هغه خزی چې تا سره ځان زوړ کی نو به بدین رونه له جوړ کم دي ته میوزیک خو نو ته دا ضروری خو نه ده کنه ګوره چې تلکا میوزیک په پښتو وجه خدمت پسند خوشحال بابا څنګه روچته ته عبد الله صاحب خزه आवाज پکې لازم پکار دی بل وعده تعالی اسلام اجازه درکړې وکا درې مې اجازه درکړې خو دړومبه خزه احترام ډیر پکار دی احترام د سر راغ نو اجیول د روبینا اجیول د ما یس زما خو خور دا او زما خو دا خیال دی چې تاسو ستا غونته کسته سر نیولې دی کنه چې ستا غونته کسته زکه چې ستا غونته کسته نه جنې مزه عجیب او کنه چې ستا زکه چې ته خو ماشين یې کنه دی وخت هم زغی ګیر کړې ما خبره ونه کې او بس پکړه خبره خو چې کتا ته زر زالو هم چې ډېرې مکه خو ته به ډېرې کې چې ما باره کې خبره مکه زګه لایبرریان دا پراپرټي بزنس تا از بزنس کوم او ته کوم میوزیک جیسے کې کدو کې درې کې سلور کې آی ډونټ کیر هغه مته آی ډونټ کیر بس لاست ما دی ویلی ما یا پلیز ما پلی میوزیک ما 40 سال نه دی کړی اوس مې پریدا اوس مقصد ته کو موویز جوړ کو خو سٹار یوسف خان شیربانو ایجوکیشن راولو اجمل خټک سیب سټوریانی دي کلم پورا مورا نه کلم براولو صحیح ایجوکیشن صحیح
قدرمنو عزتمنو ملګرو دا او پروفیسر عابد خټک او تاسو به د پروفیسر عابد خټک صاحب نه ډېر خبرې اوریدلې وي دې لږ خبرې ډېرې کوي ما مخکې په شروع کې هم ویلې دي خو د ځینې خبرې ډېرې د کار دي د خبرې د معلوماتو ډکه خبرې دي اگر چې ځینې وخت کې د خلینا دا رنګ خبره نیمه هم وزي چې هغه باندې ملګری اعتراض هم کوي او دا ګرځنده سړی د دنیا لیدلې د دنیا کتلې ده به هر حال ډېر خبرې ورسره شو بيخي په نو موضوعات ورسره خبرې وشي د میوزیک په حواله ورسره خبرې وشي د بهر دنیا په باره کې ورسره خبرې وشي د پښتو د ژوند مینې بقا او خاص دا سفر به عمده سي جاری ساتو اوس خپل قربا خپل باچاجي صابر شاه صابر لا اجازت ورکړي دلوي الله پاما